بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې فلمونه د انبیاو علیهم السلام په نوم باندې لکه د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یوسف علیه السلام داسې فلمونه جوړ شوي دي. دغه فلمونه کتل دا جایز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغسې فلم کتل دا دوې ګناوې دي. یو عموم فلم کتل دا جایز کار نه دی، بل د انبیاو، اولیاو، نیکانو خلکو په اړه چې دا فلمونه جوړ شوي دي دا د کفارو یو سازش دی. دا د انبیاو اولیاو په اړه د هغوی د شان په اړه ګستاخي ده. تاسو که کتلي د یو پیغمبر لباس یې داسې جوړ کړی چې د هغه د شان سره مناسب نه وي، د یو صحابي لباس یې داسې جوړ کړی چې د هغه د شان سره مناسب نه وي، دا د دې صحابه او انبیاو هغه معنوي حقیقي انځور د خلکو په ذهن کې خراب ورکول دي. نو لہذا د دې څخه په مطلقه توګه ځان ساتل پکار دي. جامع الفتاوى جلد 3 صفحه 23. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.